تاسو وګورئ محترمو ابو لهب چې د هغه مخ تک سپین و د مخ له به یې د رڼا شغلې تللې څومره ښایست ورته الله جل شانه ورکړی و لیکن الټه چې کوم دی په هغه باندې د قرآن کریم آیاتونه را نازل شو تبت یدا ابي لهب وتب او لعنت ترې راولېږلی شو چې هلاک دي شي ابو لهب او لاسونه د هغو ولې عزتمند و دکې تقوا نه وه د الله یره په زړه کې نه وه د خپل پیغمبر اتباع یې نه کوله بلکې د شریعت د حدود خلاف روان و ځکه چې کوم دی په هغه باندې دا آیاتونه را نازل شو اوس چې یو مسلمان تر قیامته پورې د قرآن کریم تلاوت کوي او دې ځای ته راورسېږي د دې صورت تلاوت کوي نو هغه په ابو لهب باندې لعنت لیږي بل طرف ته که تاسو وګورئ بلال حبشي رضی الله عنه چې د شکل او صورت نه تور دی هغه مکې عرب چې هغوی ورته په سپک نظر ګوري هغه چې کوم دی سپک ګڼي د یو غلام حیثیت لري د غلام په حیثیت ورته ګوري لیکن حضور صلی الله علیه وسلم هغه ته څه وایي ای بلال ما بېګا خوب لیدلی دی چې تاسو په جنت کې زما نه مخکې روان یئ او زه ستاسو د خپو کشار اورم ستاسو د خپو کشار اورم ای بلاله دا دومره فضیلت تا ته په څه باندې حاصل دی تا ته الله دا دومره مرتبه په څه باندې درکړله چې زه په خوب کې چې کوم دی ستا د خپو کشار اورم او تاسو زما نه مخکې روان یئ دا دومره مرتبه تاسو ته په څه باندې حاصل ده هغه ورته وایي ای د الله حبیبه ما ته خو پته نشته دی لیکن یو عمل ده چې زه هغه کومه د ډېر وخت نه را روان دی چې هغه عمل زه کومه او هغه عمل دا دی چې زه کله اودس وکړمه نو د اودس نه وروسته 2 رکعته یا 4 رکعته هغه نوافل کومه چې موږ او تاسو هغې ته تحیة الوضو د اودس نه وروسته 2 رکعته یا 4 رکعته نفل کول دا عمل زه کومه او علما دا هم لیکي چې موږ حیران شو چې بلال رضی الله عنه ته دومره مرتبه ولې میلاو شوله چې په جنت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مخکې روان دی حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټول جهان سردار دی الله جل شانه د کائنات په هغه باندې ښایسته کړی و دین اسلامي په هغه باندې مکمل کړلو او دومره مرتبه هغه چې کوم دی هغه ته میلاو ده بلال رضی الله عنه ته نو بلال رضی الله عنه به یو عمل په دنیا کې دا کولو چې دا په دنیا کې هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مخکې روان و په لار شي به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره روان و نو دا به مخکې روان و دې دپاره په لار کې به څه ضرري څیز پروت و نو هغه به یې د لار نه لرې کړو یا مثال په طور دا سوچ به کولو که چېرته دشمن راځي موږ ته ضرر رسوي خیر دی که ما ته ضرر ورسېږي زما بدن ټوکړې ټوکړې شي لیکن زما د خود پیغمبر د هغه د ژوند دا بهترین حالت هغه محفوظ پاتې شي د هغه زندګي محفوظ پاتې شي ځکه ولا الله جل شانه په جنت کې هم دا مقام ورکړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مخکې روان دی حالانکه هغه بلال چې هغه ته ټول خلک چې کوم دی په سپک نظر ګوري د یو غلام په حیثیت ورته ګوري لیکن الله جل شانه ورته دا مرتبه ورکړله ولې تقوا په هغه کې موجود وه د الله جل شانه د حدود خیال به ساتلو بل طرف ته ابو لهب په قرآن کې په هغه باندې لعنت راځي لعنت پر باندې رالیږل کېږي نو عزتمند ورونو مطلب دا چې مسلمانان ټول ورونه دي یو ته په بل باندې فضیلت نه دی حاصل تو فضیلت حاصل دی په تقوا باندې حاصل دی مسلمان به د یو بل خیرخوا جوړېږي د یو بل مټې به جوړېږي